أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ګرانو قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید دی چې ټول دوستان کتونکي با په خیریت سره الله رب العزت دې ستاسو دا ټول د روزې عبادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. زما طرف نه تاسو ټول کتونکو ته اډوانس کې د اختر مبارک کی ویما تقبل الله منا ومنکم. دوستانو نن تاسو په خدمت کې چې زه حاضر شوم ما د دې لپاره حاضر شوم ما چې تاسو ته زه د اختر د وړوکی اختر د مونږ طریقه وخم. اصل کې د مونږ کال کې دوه ځل راځي او بیا انسان دومره ذهن نوي چې بل کال ورته یادي. نو زه نن تاسو صرف یاد دهانه د پاره چې لګ تاسو ته بیا د اختر پروس تیار یي. نو د اختر د مونږ طریقه هم درته خیم خدای نه مخکې تاسو ته د اختر د مانزه د پاره چې کوم سنت طریقه دا سنت درته خیم. نو هغه کې به تاسو فائدہ ډیر وي نور بم په الله رب العزت خوشحاليږي او اجرونه بدر کی. سنت چې کوم دی یو دا دی چې د اختر میاش چې کله ولیدل شو نو په هغه وخت کې تکبیرات ویل چې کوم دی الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیرات ویل چې دا سنت دی. د غرنګي د صدقه فطر سرسایه چې ورته وایو د مانځنه مخکې ورکول دا سنت دی. مانزه د پاره غسل کول سنت دی. پاک جامې یا نوې جامې یا پاک جامې ورته اچول سنت دی. خوشبو لګول سنت دی. مسواک کول سنت دی. او د سحر د مانزه مخکې تاخ کجوري تاق یا یو یا درې یا 15 یا و یا 9 دا کجوري خوراک چې کوم د دام سنت دی. د مانزه د پاره عیدګاه کې مونږ کول په عیدګاه کې دا سنت دی چې کوشش کوئ چې تر کوم ځینو کې عیدګاه وي نو ته عیدګاه کې مونږ ادا کړئ. او عیدګاه ته پیدل تک دا سنت دی. اکثر خلک په موټر سایکل یا په موټر کې منډه وي نږدې مزي خو بیا په موټر کې ورځي نو کوشش دا کوئ چې پیدل لاړ شي. بل د خپل دوستانو سره د رشتہ دارانو سره د کشرانو مشرانو سره یو ځای تک دا سنت دی. او په د کور نه چې د عیدګاه پورې کم مزل له بدی کوم تکبیرات ویل دام سنت دي چې الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر ولله الحمد دا هم سنت دي. خاطر غرنګي د اختر مزلا په یو لار کوشش وکړي چې په یو لار شي او واپس راځي نو په بل لار راشي دام سنت طریقه ده. او د غرنګي یو بل ته د اختر مبارکي بدی الفاظ باندې تقبل الله منا ومنک دا چې کوم د سنت طریقه ده. داغه نه پس راځو د اختر مزدا د اختر مز طریقه ده چې کله تاسو جمعه ته ورسېدئ او امام خپل ټیم باندې مانځه ته ودرېدو نو بدی کې اذان او اقامت نه وي نو امام صاحب ډایرکټ باغه مز ته ودرېږي تکبیر تحریمه به وي الله اکبر به وي داغه نه پس باغه سبحانك اللهم وبحمدك دا ولا اله غیرک پوری وي. بیا چې کله هغه وي تاسو هم پس وي داغه نه پس باغه درې تکبیرونه کوي. چې کله درې تکبیرونه وکي نو هغه امام صاحب با دوه لاسونه غوګونو ته وړي الله اکبر تاسو به خپل لاسونه غوګونو پورې وړي بیرته به پنامه نه تړئ اند سه به ځوان پرې دی. یو تکبیر سره دغه شان دویم تکبیر سره په دریم تکبیر پس با تاسو خپل لاسونه پنامه باندې کېدی. امام با الحمد شریف وای داغه نه پس به سورت وای داغه نه پس رکوع سجده دغه رنګي یو رکعت با پوره شي. چې کله یو رکعت پوره کړه داغه نه پس چې کله دویم رکعت تراله نو امام صاحب چې دویم رکعت تراشي نو د بقای منځونه لکه څنګه چې جهري منځونه دی هغه ډایرکټ به الحمد شروع کی الحمد نه پس به سورت وای د سورت نه پس باغه الله اکبر درې ځل بیا کوي خدای الله اکبر اکثر انسان غلطيږي رکوع ته ځي نو هغه بیا درې الله اکبر کوي ار تکبیر سره دوان لاسونه به تاسو ټولو چتوي او اول تکبیر کې به لاس ځوان پرې دی په دویم کې به ځوان پرې دی په دریم کې به ځوان پرې دی او څلورم تکبیر سره به امام صاحب رکوع ته ځي او تاسو به رکوع ته لاړ شئ. دغه رنګي دویم رکعت به پوره شي. امام صاحب چې کله سلام واړي نو بیا د هغې نه پس تاسو د ځای نه خوځېږئ نه بالکل په هغه ځای کې به په ادب او په احترام به کښېنئ سرونه به ښکته کوئ او عاجزي به کوئ. امام صاحب به راپاڅېږي او هغه به خپله خطبې به ووایي د خطبې نه پس به دعا وشي. د دعا نه پس چې کوم دی تاسو یو بل اختر مبارکي کولی شئ. دا ښایسته طریقه ده خو کوشش دا وکړئ چې په جومات کې اکثر یو حال جوړ شي نو کوشش دا کوي که څومره امامان هم دي نو امام دم دا اعلان وکړي چې زم بهر وزم او تاسو بهر راوځئ د جماعت نه بهر راوځئ یو بل اختر مبارکي وکړئ. یو بل انسان دی که چېرته یو بل نه څوک خفه وي
دوه طرفونه طرفین چې کوم دي یو طرف ته یو بل ته د زړه نه خیره وباسي او یو بل معاف کوي دغه د موږ اسانه طریقه ده الله رب العزت دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العزت دې موږ له باندې بار بار داسې د روزي میاش ولیدلې کی چې پای کې موږ ډېر عبادت وکړو او زموږ څومره کسان په تیر رمضان کې موږ سره موجود وو سکال نشته الله رب العزت دې د ټولو مردگانو د ټولو مر سره د غوي کامل مغفرت نصیب کړي د بل ویډیو پورې مال اجازه راکړي د لوی الله په امان